السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو سي. هاردیک پانډیا د راشد خان په اړه وایي: فکر کوم د هغه راشد خان په اړه چې ډیر غږېدلی یم، هغه یو داسې څوک دی چې تل پرې په سختو حالاتو کې تکیه کوم. د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته د افغان اتلانو لباس او مالي ملاتړ کوونکي درپېژنو. د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو 3 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغان اتلانو د لباس ترڅنګ د یادو سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د ملاتړ کوونکو نوملړ هم اعلان کړ. د یادو سیالیو لپاره د هیواد نوموتی شرکت سوپر کولا د ملي لوبډلې د ملاتړ او ریریو د لباس د لستوڼي د برخې د مالي ملاتړ حقوق ترلاسه کړل. دغه راز ټایکا به له افغان اتلانو سره د لباس د برخې همکار په توګه په یاد سفر کې مل وي. د زنونو په کچه د میرویس نیکه 3 ورځنۍ سیالۍ سبا پیلیږي. د دریم پړاو میرویس نیکه 3 ورځنۍ سیالۍ په لومړۍ ورځ د ننګرهار ولایت په غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د بوس زون لوبډله د بند امیر زون لوبډلې سره مخ سي. دغه راز به د نجیب الله ترکي کرکټ لوبغالي کې د سپینغر زون لوبډله د میساینک زون لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته کښته سي. افغانستان کرکټ بورډ د روزنې 3مه درجه کورس پیل کړ. افغانستان کرکټ بورډ د ولس اړوند مسؤلینو ته چې له وړاندې یې 2مه درجه کورس پای ته رسولی و، د روزنې 3مه درجه کورس او ورکشاپ پیل کړ چې د پیل په مراسمو کې د کرکټ نړیوالې شورا ځینو مسؤلینو هم ګډون درلود. دغه ورځنی کورس چې پرون د مې پر 26مه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري پیل د جون تر لومړۍ نیټې به دوام ومومي. د کرکټ نړیوالې شورا تر بشپړه څارنې لاندې به ترسره کیږي. په دغه روزنیز کورس کې اړوند مسؤلینو ته د کرکټ نړیوالې شورا د مجرب او مسلکي ښوونکو له لوري تدریس کیږي چې له شاوخوا 100 زیاتو کورسونو کې تدریس کړی دی. تېره شپه د هند آی پی ایل په سیمې فاینل کې د ممبئی انډینز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوه. د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره راشد خان ډېر زبردسته بهترینه بالنګ ترسره کړ، خو شبمن ګیل بیا داسې توپاني توپخانه ترسره کړه چې د ممبئی د بالرانو څخه یې لاره ورکه کړه. په سیمې فاینل لوبه کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره شبمن ګیل ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه. ډېرې غټې شپږیزې په بیټینګ شاملې وې. په 15 بالونو باندې 129 منډې جوړې کړې چې خپل لوبډله هم تر بریا ورسوله. په بالنګ کې بیا راشد خان ډیر زبردست بالنګ ترسره کړ، ترڅنګ یې موحد شرما داسې خوندور بالنګ ترسره کړ 15 وکټ یې ترلاسه کړې. ګجرات لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوي 60 اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې ستر هدف وټاکي. د دوی لپاره شبمن ګیل 129 منډې جوړې کړې، سای سودرسن 43 منډې جوړې کړې، هاردیک پانډیا 28 منډې جوړې کړې. د ممبئی انډینز لوباره بیا پایوش چاولا 1 وکټ ترلاسه کړه، آکاش مدیوال هم 1 وکټ ترلاسه کړه. ممبئی انډینز لوبډلې په روان ټورنمنټ کې ډېرې زبردسته لوبې نندارې ته وړاندې کړې وې. د توپ اچونې او توپخنې د اړخه د دواړو اړخونو څخه ډېره قوي لوبډله وه، خو په تېره لوبه کې بیا د ګجرات لوبډلې د دوی ملا ورماته کړه. ممبئی لوبډلې د 233 منډو هدف په تعقیب کې د لوبې په 18.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 101 منډې جوړې کړې. په 2 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره سوریا کومار یادو 1 منډې جوړې کړې، تیلاک ورما 43 منډې جوړې کړې، کیمرون گرین 13 منډې جوړې کړې. د ګجرات لپاره بیا موحد شرما ډیر زبردست خوندور بالنګ ترسره کړ. په 2.2 اورونو کې یوازې 10 منډې ورکړه، 15 لوبغاړي وسوځول. ډیر زبردست بهترینه توپ اچونه په سیمه فاینل کې د خپل لوبډلې لپاره ترسره کړه. راشد خان هم ډیر ښه وځلېدی، په 4 اورونو کې 33 منډې ورکړې، 2 وکټ یې ترلاسه کړې. محمد شمی هم په 3 اورونو کې 41 منډې ورکړې، 2 وکټ یې ترلاسه کړې. د 2023م کال آی پی ایل پایلوبه به سبا د چنای سوپر کینګ او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره سي. دا به یوه ډیره خوندوره په زړه پورې پایلوبه ترسره سي، ځکه دواړې لوبډلې په روان ټورنمنټ کې ډیرې ښه ځلېدلې دي. تاسو د چا ملاتړ کوئ؟ د کومې لوبډلې په ګټلو خوشحاله کیږئ؟ خپله رایه لاندې په کمنټ کې راسره شریکه کړئ. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک یې کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.